الو السلام علیکم. وعلیکم سلام کرته خې خبر سوم چا ویل کلي ته راځې وله درځم یم 2 ورځې بعد درځم ته دې کار وکړه ما ته یو 4 جوړه کاټن کالي راوړه 4 جوړه کاټن کالي اصلي راوړه هغه شاخ کاټن زه صحیح درته واپېښلم زه صحیح درته وایم هلکه خبرې که نه غنچه ګل کلي ته راځي دا سوی ودرېږه زنګ ورته وکم الو غنچه ګله ښې جوړې وله ښې ما ته څنګه زونډیه هلکه چې کلي ته راځي ما ته 2 بوجۍ وریځې راوړه یو 12 ډبی اچار وله که ته روغ یې مخ دې کار کوي برابر یې که نه ته خو ما ته پوره برابر نه ښکاري څنګه 12 ډبی اچار او 2 بوجۍ وریځ لارۍ به درته ونیسمه که څه شي وکړمه اوس بل هم ټلیفون را کړی و هغې غوښتل نه کالي غوښتل څنګه یې نه راوړې ولا مړی ژوندی د سره بند کم سین یې راوړې دغه چې کار دی مړی ژوندی سره به نو خو زه څه طریقه به وکړم یاره خدای دې وکړي چې اوس نور څوک ټلیفون راونه کړي هلکه خبرې که نه غنچه ګل کلي ته راځي نه والله نه یم خبر ته ودرېږه اوس زنګ ورته وکړمه غنچه ګل حاجي څنګه مرچک حاجي ښې هلکه سې راځي یو بوجۍ ګوړه او 10 کیلو شین چای به درسره راوړې یو بوجۍ ګوړه او 10 کیلو چای څنګه درړم وسړی څنګه نه راوړې والا درسره ګس په ګس خو یې کم نو زه اوس لارۍ ورته ونیسم څه شي وکړمه لارۍ ورته نیسې که ټیلر ورته نیسې هغه د خپل کار ده څنګه چې لارۍ ورته نیسم که ټیلر ورته نیسم وسړی ته روغ یې که بس خبر مې کړې نور د خپله خوښه خدای پاکه دا څه بد مې وکړه چې ورته ویلې مې زه کلي ته درځم وسړی دا څه بد مې کړي دي دا څه په لانجه باندې اخته شو غنچه ګله کلي ته راځي و درځم ما ته 2 جوړه سپلۍ راوړې او یو ښایسته ساعت څنګه یو 2 جوړه سپلۍ او ساعت ما سره سامان ډېر دی زه یې نسم دروړی رات دې نو له سخت بدن خفه سم وسړی چې خفه کېږي نو زه څنګه وکړم نو زه څه شي وکړم ما سره خپل ودا که دومره سامان یې لکه تاسې د خلکو څه رانه وغوښته دا خو سر نه سر ډېر څه وسړی زه به لارۍ ورته نیسم نو مجبور یم تاسو په خصبو سره اخته دغه ته بل دغه ته ګوره دغه هم زنګ راوکړو په زندګۍ ودا که ما ته زنګ کړی نه ولا که خبر راسره کړي اوس دومره ته راوکړو الو څنګه غنچې الو وایه خبر سوم کلي ته راځي ولې دومره سامان هم دی مالک سامان دغه به سره راوړي یو بوجۍ بوره یو ټیم غوړي لار پکټ ته به ګولۍ هغه اصلي دغه به سره راوړي دا خو بیخي لږ سامان ده والا دا خو بیخي لږ سامان ده زه بیخي درځم نو نه دروړم څنګه نه راوړي جنګ به سره وکړم که جنګ راسره ورته یې داسې کار به وکړې زه مړ سوم زه کلي ته نه درځم کلي کې کرت دی لونګ او دا ټول به خبر کې زونډی ورته غنچه ګل مړ سه اسکېډن یې ورته وکړه اسکېډن یې وکړه مړ سه ورته زه تاسې نه زه کلي ته نه ځم درتلی داسې د خانې او د مستۍ خوی نه کوئ وسړی ما سره دومره روپۍ چېرې دي زه به ټرک ته ونیسم ششپای به ونیسم بنګری دربار کړم دغسې خو په دې کورلا مرلا کې خو نه ضرورت کېږي ششپای به ورته نیسم دا دومره سامانونه تاسې روغ یې لیونی وسړی ته یو څوک به چېرته لاړ شي تاسې له لاسه به حال نه سي وایي چې زه درځم دومره رشحان خو به لکه خوند کوي یار لکه تاسې زه مړ یم ټولو خبره زه نه درځم ورته مړ سه پوه چې ورته مړ سه غنچه ګل ورته مړ سه خدای یم تباه و برباد نه کړه دومره رشحان یاره هېڅ ته که سړیه نه زه به بیخي ځم